دې کې عادي خلکو 4020 نفرو ثبت نام کړی ده او 385 نفره مجاهدینو ثبت نام کړی ده چې ټول 5115 نفره مجموعه سهم راځي. نو اوس فلحاله د قرعه کشي روانه ده چې تقریبا د سږ کال لپاره موږ محترم وزارت لخوا څخه ارشاد حج اوقافو 181 نفره د عادي سهم راغلی ده او د مجاهدینو 1 نفر سهم راغلی ده. نو په دغو کې به انشاءالله دغه 181 نفره عادي نفر دي نوي او 1 نفر مجاهدین به دي او د غزني ولایت مجموعه سهم 1055 نفره مجموعه سهم د سږ کال به انشاءالله حج ته روان دي.